بسم الله الرحمن الرحیم. برادرز الیټ لرنینګ اکیډمي ته ښه راغلاست. په تیره ویډیو کې موږ تاسو په دغه غږېدلي وو چې څنګه کولی شو چې ویډیو په ښه شکل سره یوټیوب ته اپلوډ کړو. نو نن راځو برادرز په یو بله ویډیو باندې کار کوو چې موږ څنګه کولی شو په خپل ویډیو کې د کارډس او اینډ سکرین څخه استفاده وکړو. برادرز که تاسو فکر کړی اوسئ چې کله تاسو یو ویډیو ګورئ د ویډیو په ټاپ کې لیکل راځي یا د یو بلې ویډیو ټایټل راځي تر څو خلک په هغه باندې کلیک وکړي او هغه ویډیو څنګه کړي په یوټیوب کې وګوري. نو نن خبره کوو چې موږ څنګه کولی شو په خپل ویډیو کې د کارډس او د اینډ سکرین څخه استفاده وکړو. برادر سی فار ایگزامپل ته زه یو ویډیو پلی کوم او دا ویډیو ګورو چې په ده کې د کارډ څخه استفاده شوې ده. د مثال په ډول سره که تاسو وګورئ د په ټاپ کې چې کله زه دا ویډیو داسې پلی کوم او په ټاپ کې که تاسو وګورئ دلته ما سره کارډس دي. نو خبره کوو چې دغه کارډس به موږ تاسو څنګه په دې ویډیو کې څنګه کوو پټ کوو او بیا چې کله تاسو دا ویډیو تر اخره پورې واچ کړئ او اینډ ته راشئ په اخره کې بیا د اینډ سکرین په دې ویډیو کې څنګه شوي دي یوز شوي دي یا پټ شوي دي. نو موږ تاسو به نن وایو چې څنګه کولی شو دغه کارډس او دغه اینډ سکرین په خپل ویډیو کې څنګه کوو ځای په ځای کوو. نو برادرز مخکې له دې نه چې راشم زه ویډیو شروع کوم له تاسو څخه مو هیله غوښتنه ده چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل آیکن پریس کړئ چې په راتلونکي کې موږ کومه نوې ویډیو اپلوډ کوو لومړی تاسو ته راشي. نو برادرز زه راځم دلته یو ویډیو ده چې ما تېره ورځ اپلوډ کړې ده او مخکې له دې نه چې زه هغه پبلیش کړم نو هغه کې زه لومړی د کارډس او اینډ سکرین څخه استفاده کوم. برادرز تاسو باید لومړی ویډیو په پرایویټ موډ کې اپلوډ کړئ یعنی ویډیو پبلیک کوئ ما تر څو پورې چې ورته دغه ویډیو سیټینګس مو نوي کړي ویډیو سیټینګس په برابروئ ټیکس یوز کړئ بعد هغې نه به تاسو ویډیو څنګه کوئ پبلیش کوئ. نو زه به راشم دلته د ویډیو ډیټیلس باندې به کلیک واخلم او دا به زه ایډیټ کړم. زه وایم چې مخکې له دې نه دا ویډیو زه پبلیش کړم زه غواړم په ده کې د کارډ څخه استفاده وکړم. برادر چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ او تاسو سره به دغه اینډ سکرین او کارډس آپشنز په هغه وخت کې تاسو سره کار نه کوي. ولې به کار نه کوي؟ ځکه چې هغه وخت کې ویډیو پروسیسینګ کې اوسي یعنی کله چې د ویډیو اپلوډ مکمل شي ویډیو مکمل یوټیوب ته تاسو اپلوډ کړئ بعد هغه څخه تاسو کولی شئ چې د اینډ سکرین او د کارډ څخه استفاده وکړئ. نو زه راځم برادرز کارډس باندې کلیک اخلم چې کله کلیک واخلم دلته ما سره زه کولی شم چې څه یوز کړم په کارډس کې. آیا زه غواړم کارډس کې د ویډیو ما سره راشي پلی لیست راشي یو لینک ته غواړئ په ویډیو کې تاسو راشي اور چینل دا ته کولی شئ ون بای ون یوز کړئ. زه غواړم چې په دې ویډیو کې د یو څه کارډس اضافه کړم سی فار ایگزامپل. نو زه وایم چې کله دا ویډیو یوه دقیقه پوره شي داسې هغه نه بعد د ما سره یو کارډ راشي صحیح ده. نو زه به یو ویډیو واخلم ویډیو کارډ به زه دلته سی فار ایگزامپل اضافه کړم زه مې یو دقیقه بعد د ما سره په ټاپ کې د ویډیو هغه د دغې ویډیو ټایټل راشي یا دا ویډیو د ښکاره شي. نو زه چې کله چې په ده باندې کلیک واخلم نو چې کله برادرز یو منټ او څو سیکنډس ما واخیسته 9 سیکنډس یو دقیقه او 9 سیکنډ چې کله برابر شي هغه نه بعد په ټاپ کې دغه لیکه تاسو سره اتومیټیکلی ښکاره کیږي او دلته به یې لیکلي وي سجسټډ یعنی بعضې وخت خلک په ده باندې هم کلیک اخلي ستاسو ویډیو په دې وخت کې زیات ویو څنګه کیږي اخلي. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې په هر یو ویډیو کې د کارډ څخه استفاده وکړئ. نو زه راځم یو بل کارډ استفاده کوم زه چې په دغې ځای کې د ما سره یو بل کارډ راشي نو زه ایډ ته به راشم دا پلس ساین باندې به کلیک واخلم. اوس ما ته وایي ته ویډیو غواړئ په دې انسرټ کې پلی لیست راولي یو چینل ده د هغه لینک راولي اور وټ ایور که هر څه ته غواړئ زه یو بله ویډیو د ما سره راشي تاسو کوشش وکړئ چې داسې ویډیوز په کارډس کې استفاده کړئ چې هغه سره ریلیټډ اوسي. زه یم کمپیوټر ایجوکیشن دا ویډیو ما سره راشي نو چې کله خلک دا ویډیو واچ کوي 3 او 28 سیکنډس ته ورسیږي ویډیو نو په ټاپ کې اټومیټیکلی سجسټډ راشي چې کمپیوټر ایجوکیشن هوم ټیپ ټیسټ سپیشل کمانډس دغه ویډیو ټایټل په ټاپ کې ورڅنګه شي اټومیټیکلی راښکاره شي. نو تاسو کولی شئ برادرز په یو ویډیو کې تاسو 15 کارډ څخه استفاده کولی شئ. زه بل د دا راشي ورسره په دې ځای کې به یو بل کارډ اضافه کوم ویډیو باندې به کلیک واخلم
سم چې دا یو ویډیو ور سره راشي او په دې ځای کې زه غواړم چې د کارت د ویډیو په ځای باندې زه یو پلی لیست راولم زم چې دا یوټیوب مانیټایزیشن یو پلی لیست ما جوړ کړی زم دا دې راشي نو برادرز په یو ویډیو کې تاسو کولی شئ چې د 15 کارت څخه استفاده وکړئ کسټم میسج د خپل خوښې یو میسج تاسو هم دلته ټایپ کولی شئ زم چې ویډیو دغه یو څو 2 منټه او 14 سیکنډز ته ورسیږي تاسو یو ټایټل لیکئ یو میسج لیکئ نو هغه اتوماتیکلی په ټاپ کې ښکاره کیږي تاسو سره کلیر ده برادرز که تاسو غواړئ یو دانه کارت ډیلیټ کړئ زم دا کارت دې ختم شي نو راشئ دلته ډیلیټ کارت باندې کلیک واخلئ بیا انسرټ کوئ دلته کلیک واخلئ برادرز او بعد هغې نه کارټس ته راشئ او کارټس کې پلی لیست باندې کلیک واخلئ کوم پلی لیست چې ته غواړئ په کارټس کې تاسو سره انسرټ شي هغه اتوماتیکلی راشي نو کله چې دا ویډیو 9 منټس او 9 سیکنډز ته ورسیږي اتوماتیکلی په ټاپ کې موږ سره څه کیږي دا کارټس راشي برادرز دا موږ سره د کارټس طریقه و چې موږ څنګه کولی شو په یو ویډیو کې د کارټس څخه استفاده وکړو نو تاسو کوشش وکړئ چې اټلیسټ په یو ویډیو کې 15 کارټس څنګه کوي ځای پر ځای کوي چې کله مو کارټس په ویډیوز کې ځای پر ځای کړو بعد هغې نه سیو باندې به کلیک واخلو نیکسټ راځو برادرز اوس په اینډ سکرین باندې خبره کوو چې اینډ سکرین موږ څنګه کولی شو په خپل ویډیو کې څنګه کوو ایډ کوو نو تاسو برادرز مخکې د نه چې ویډیو پبلش کړئ په اینډ سکرین باندې کلیک واخلئ او هغه نه بعد راشئ برادرز تا سره بای ډیفالټ دا اینډ سکرین هغه آپشنز دي چې ته کولی شي دا استفاده کړي یعنې سی فار ایگزامپل ګوره که زه دا اخلم امپورټ فرام لیټسټ ویډیو زم دا دې ما سره راشي 1 ویډیو 1 سبسکرایب یعنې دلته به په لیفټ هینډ سایډ کې تاسو سره د ویډیو هغه ویډیو راځي او په رایټ هینډ سایډ کې به تاسو سره برادرز ستا د چینل نوم راځي لوګو به راځي چې خلک پې کلیک واخلي سبسکرایب وکړي یا ډاون زه راځم دا یو بل اینډ سکرین دی 1 ویډیو 1 پلی لیست 1 سبسکرایب د مقصد دا دی چې په لیفټ هینډ سایډ کې به تاسو سره ویډیو راشي په سنټر کې به تاسو سره پلی لیست راځي او په رایټ هینډ سایډ کې به تاسو سره وبخښئ برادر پلی لیست راشي او په سنټر کې به تاسو سره ستاسو د چینل لوګو راشي هغه نوم به راځي چې خلک پې کلیک واخلي او اتوماتیکلی سبسکرایب کړي نو دا اینډ سکرینز دي چې تاسو استفاده کولی شئ د ځای نه په کوم وخت کې تاسو سره باید اینډ سکرین راشي کوشش وکړئ چې اینډ سکرین تاسو د ویډیو په اخره کې برادرز که تاسو ویډیوز کله واچ کوئ اینډ سکرین همیش لپاره د ویډیو په اخره کې اوسي نو زم دا یو صحیح دی همدا دې پې اپلای شي نو ګورئ برادرز دلته به یو ویډیو راشي دې ځای کې به تاسو سره هغه پلی لیست راشي او په منځ کې به تاسو سره د چینل هغه لوګو او نیم راشي کله خلک پې کلیک واخلي اتوماتیکلی به تاسو سره څنګه کېږي سبسکرایب کېږي نو ګورئ سبسکرایب موږ سره ایلیټ لرنینګ اکیډمي راغله ویډیو هغه ویډیو خپله یوټیوب راواخیستله کوم چې ښه بیسټ فار ویورس ده او پلی لیست ورسره درنه صحیح نو پلیز چوز ا پلی لیست به تاسو دې نه انتخابوئ کلیر ده برادر تاسو میسج درکړی دی نو دا به کلیک واخلئ کوم پلی لیست راشي په اینډ کې زما چې کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس دا دې راشي صحیح ده که تاسو ویډیو خپله مینولی انتخابوئ هغه تاسو کولی چوز سپیسیفیک ویډیو نو زم د خپلې خوښې ویډیو زم چې ما سره د کوم ویډیو راشي زم چې how much I have earned from YouTube دا ویډیو دی راشي نو چې کله برادرز ویډیو په اخره کې شي دا ویډیو به راځي او همدا کوم پلی لیست تاسو انتخاب کړی او سنټر کې به تاسو سره چې راځي ستا د چینل نوم راځي هغه نه بعد به برادرز تاسو کوي سیو باندې به کلیک واخلئ نو اوس چې کله برادرز تاسو دا ویډیو پبلش کړئ نو تاسو سره به څه کېږي کارټس او اینډ سکرین په دې ویډیو کې څنګه شوي ځای په ځای شي اوسي دا ویډیو خو لا اوسه پورې ما نه ده پبلش کړې د تاسو سره راځم برادرز هلته یو بله ویډیو تاسو شو کوم برادرز چې هغه کې مونږ الریډي دا کارټس ځای په ځای کړي دي نو برادرز داسې یوټیوب خلاصوم صحیح ده او دلته په یو ویډیو باندې زه کلیک اخلم برادرز دلته وګورئ چې کله زه دا ویډیو پلی کړم نو په ټاپ کې ما سره اوس دلته کارټس راغلي دي او ورسره څنګه به چې دا ویډیو اینډ ته ورسیږي هلته به څه اوسي برادرز اینډ سکرین به اوسي نو برادرز دا وګورئ تاسو دا موږ سره هغه کارټس دي چې دا پریویس ویډیو کې ما ځای پر ځای کړي دي نو دا کارټس دي برادرز او د دې ویډیو په اینډ ته چې کله دا رسیږي دلته ما څه په ځای کړي دي برادرز په دې ساحه کې اینډ سکرین نو که تاسو غواړئ خپل ویډیوز کې کارټس او اینډ سکرین ځای پر ځای کوئ همدا یې طریقه ده برادرز نو تاسو کولی شئ چې د دې طریقې په واسطه باندې کارټس او اینډ سکرین په خپله ویډیو کې څنګه کوي ځای په ځای کوي نو برادرز لږ انتظار کوو ګورو چې آیا په دې ویډیو کې هغه اینډ سکرین ما ځای په ځای کړي دي او که نه دا به وګورو لږ ورته انتظار کوو
کارډز الریډي شته دی برادرز. که تاسو ګورئ په ټاپ کې دغه کارډز دي چې ما الریډي یوز کړي دي او ان سکرین به په اخره کې راځي بیا د دې ویډیو لوک لایک دیس. نو برادرز که تاسو ګورئ ما دا یو کارډز ان سکرین یوز کړي دي وبخئ چې په لیفت هند سایډ کې ما سره څه ده ویډیو ده او په رایټ هند سایډ کې ما سره څه ده هغه زما د چینل نوم دی چې خلک پې کلیک واخلي سبسکرایب یې کړي او چې کله خلک په ده باندې کلیک واخلي په دې لیفت هند سایډ کې د ویډیو باندې اټومیټیکلی ورته همدغه ویډیو څنګه کېږي اوپن کېږي. نو برادرز خدای دې وکړي چې تاسو پوه شوي اوسئ. که ستاسو د یوټیوب ریلیټډ هر رقم سوال اوسي کوشن اوسي نو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله کمینګ ویډیو کې به هغه ته موږ ځواب ورکوو. لمونږ سره اوسئ. بله ویډیو کې راځو په ایډز باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو په یو ویډیو کې مختلف قسمه ایډز ځای پر ځای کړو تر څو چې بیا موږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په لوی او مهربانه رب مو سپارو. د الله په امان.